په مړوند چې د دلبر سړی وده شي لکه پاس د غره په سر سړی وده شي او ستا په غېږه کې څه بل شانتې تاثیر دی ستا په غېږه کې څه بل شانتې تاثیر دی چې ورپرېوځي ډېر زر سړی وده شي مننه او د پیمخو په نظر سړی راویښ شي پیمخو په نظر سړی راویښ شي د پیمخو په نظر سړی وده شي ډېر ښه ډېره مننه او شعر دی غزینادان صاحب چې خدای دې وکړي چې د امن سړی ویښ شي خدای دې وکړي چې د امن سړی ویښ شي خدای دې وکړي چې د شر سړی ویده شي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه او محبتونه ومنئ په دغه هیله چې خوشحاله به یې ټیک به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یې قدرمنو شیندرنګ باړه خیبر ایجنسۍ ته راغلي یو د حمزه بابا ځمکه ده د خیبر اپریدي ځمکه ده او دغسې درانه مشران په دې خاوره باندې تیر شوي دي ظاهره خبره ده چې چېرته داسې درانه مشران تیر شوي وي نو دغه خاورې ځوان کول به خامخا ښکلی شعر لیکي او هغه به په پښتو په پښتنو په ادب مهیني هم په دغه سلسله کې نن راسره یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو مستند شخصیت دی ښاغلی پریاد اپریدی صاحب نومیږي ډېر ښکلی شعر لیکي ډېر ښه فکر دی خیال یې مضبوط دی خبرې ورسره کوو بیا یو څو کلامونه ورو پریاد اپریدي صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه غزینادان صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د راتلو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی ډېره مننه کوو زمونږ د ملګرو سره که مو لږ ځان معرفي کو خوشحاله وشو ډېره مننه زه د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرم او سلمان نوم مې دی او د ادب کې فریاد اپریدی یادېږم ډېره زیاته مننه پریاد اپریدي صاحب د شعر و شاعرۍ ابتدایي آغاز ادب ته راتلل شعر لیکل دا محسوسول چې یاره پریاد سلمان یو پریاد سلمان کې دننه یو پریاد دی کومه وختو ده دا غزینادان صاحب زه د 2007 تقریبا نما سټارټ اخیستی و ډېر پوهېدوم نه خو په هغه وخت کې یو داسې جذبه وه د عشق یو د مینې یو جذبه وه چې په مونږ کې د شاعري هغه ماده د بچپن نه وه خو هغه آغاز هم په 2007 کې وکړو او تر اوسه پورې لګیا یو او د پښتو د ادب خدمت کوو د 2009 دې خوا تاسو غزل لیکئ د دې تقریبا دغه 10-12 کاله کېږي چې تاسو شعر لیکئ د دغه 12-14 کالو حاصل څه دی دغه شاعري کومه چې تاسو کړې ده دغه چېرته پرته ده غزینادان صاحب ما خو چې کومه شاعري کړې ده نو داسې وخت و چې وبه مې لیکله او بیا به اکثر بس داسې خاص قدر یم نه و راسره ځکه چې پوهېدونه د پښتو په ادب باندې پوی نه وو په خدمت نه وو پوی نو چې کومه شاعري به مونږ کوله نو سنبالوله به م نه او هغه به م بس داسې یو ځای کې کېښوه بس تقریبا تر اوسه پورې به د هغه وخت نه زما سره 400-500 غزلې وی او تقریبا اوس هغسې غزل هم نشته ډېرې ورکې شولې ځکه چې په هغه وخت کې زموږ سره قدر نه و د شاعري او اوس شکر دی بس اوس داسې لګیا یو تقریبا د یو کتاب غزلې خو به یې را سره صحیح ده دا راته ووایه چې زده کړه ډېره دی د چا نه کړې کومه معتبر شخصیاتو چې هغې سره ستاسو ناستي کېده د ناستي خبره خو به درته دا وکړم چې ناستي خو د ډیرو شاعرانو سره شوی دی زده کړه کړې ده په مشاعرو کې ناست یو خو په خصوصي توګه بیا د زمونږ د علاقې یو ډېر ښه شخصیت ډېر ښه ملګری دی زما په همزولو کې هم راځي نګار اپریدی چې زما استاد و هغه به ما سره ډېره خواري کوله ما به هغه ته غزل ولیږلو هغه به زما ډېره اصلاح کوله او باقاعده په هر څه به یې پوهولم چې د غزل دغسې لیکل کېږي او نظم داسې لیکل کېږي نو ډېره زده کړه کړې ده د نګار اپریدي نه صحیح ده په نن وخت کې کومه ټولنې دي چې د هغې سره ستاسو ناستي کېږي یا په اسانه کې د کومې ټولنې غړی او په خپله کومه ټولنه چلی که نه ناستې خو تګ راتګ خو ډېرو ټولنو ته کوو خو چې زما خپله ټولنه ده او زه پکې کوشش کوم چې ګډون پکې خامخا وکړم بله ډیوه پښتو ادبي ټولنه
چې په باسین سکول کې کیږي نو په یو وخت کې زه د هغې نایب صدر هم کمپیرینګ به مې کولو خو بس وخت او مصروفیاتو ته لږ اخوا دیخوا کړو نو اوس هم د بلې ډیوې پښتو ادبي ټولنې سره تعلق ساتم. صحیح ده. ډېره زیاته مننه کوو پر یاد د پریدي صاحب ډېر ښکلي معلومات تاسو د خپل ژوند او فن او شاعرۍ په اړه راکړه. زړه م نه غواړي چې خبرې بس کو خو دارې خبرې یو اختتامي ملګري د شعر سره ډېره زیاته مینه کوي. هر شاعر ته خپل شعرونه د هغه اولادي مینه ورسره کوي. نن به تاسو موږ ته خپل داسې غزلې وایي چې هغه تاسو ته ډېرې زیاتې ګراني. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه غزینادان صاحب. د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې په مړوند چې د دلبر سړی وده شي په مړوند چې د دلبر سړی وده شي لکه پاس د غره په سر سړی وده شي. مننه. په مړوند چې د دلبر سړی وده شي لکه پاس د غره په سر سړی وده شي او ستا په غېږه کې څه بل شانتې تاثیر دی. ستا په غېږه کې څه بل شانتې تاثیر دی چې ورپریوځي ډېر زر سړی وده شي. مننه. او د پیمخو په نظر سړی راویښ شي په نظر سړی وده شي. ډېره مننه. او شعر دی غزینادان صاحب چې خدای دې وکړي چې د امن سړی ویښ شي خدای دې وکړي چې د شر سړی وده شي. ډېره مننه. غزل به ته ویم غزینادان صاحب چې زما یې د زړګي د ورانېدو کیسه کوله یو چا یې د اوربل د جوړېدو کیسه کوله. ډېر ښه. مننه. زما یې د زړګي د ورانېدو کیسه کوله یو چا یې د اوربل د جوړېدو کیسه کوله او په خوند یې د وصال خدای ګو پوه شوی چرته نه یم لحظه کې به یې 3 ځلې د تلو کیسه کوله. مننه. په خوند یې د وصال خدای ګو پوه شوی چرته نه یم لحظه کې به یې 3 ځلې د تلو کیسه کوله او زما یې پر هرونو باندې مالګې دوړولې محفل کې چا د تیرو زمانو کیسه کوله. ډېره مننه. او شعر دی چې غریب ومه هیڅوک یې اورېدو ته تیار نه وو کما ورته د سترګو د لیدو کیسه کوله. مننه. ډېره مننه. غریب ومه هیڅوک یې اورېدو ته تیار نه وو کما ورته د سترګو د لیدو کیسه کوله او بس وخوري چې سوي ګنې نهر رانه وده شي او یو خان ته پرون کونډې د بچو کیسه کوله. مننه. ډېره مننه. بس وخوري چې سوي ګنې نهر رانه وده شي یو خان ته پرون کونډې د بچو کیسه کوله او مکته ده چې پریاد هم خپلې اوښکې په لمن راپاکولې چې ګرانې ورته کله په سلګو کیسه کوله. ډېر ښه. نور بل یو غزل به شریک کوم چې څوک چې داستا ګریوان ته لاس اچوي دا به زما ګریوان ته لاس اچوي. څوک چې داستا ګریوان ته لاس اچوي دا به زما ګریوان ته لاس اچوي او د ګناهګار ګریوان خو نه نیسي څوک د بې ګناه ګریوان ته لاس اچوي. ډېره مننه. او شعر دی چې زمانه غواړي هغه تیر وختونه زړه د هوا ګریوان ته لاس اچوي. ډېره مننه. او بل شعر دی چې څه به ایثار شي په ګریوان د بل چا چې د بابا ګریوان ته لاس اچوي. ډېره مننه. او زړګي ټینګ شه کبرجن جانان ته نن به دې بیا ګریوان ته لاس اچوي. ډېره مننه. او مقتادو د دغو شعرونو چې پریاده هر سړی چې سم شینو بیا څوک به د چا ګریوان ته لاس اچوي. ډېر ښه. په یو څو شعرونو باندې خپل پیغام زموږ ملګرو له ورکړئ.
شیرونه به ویان چې تا چې خبره د زړګي وکړله تا چې خبره د زړګي وکړله ما ته ډېره تاواني وکړله ډېر ښه تا چې خبره د زړګي وکړله ما ته ډېره تاواني وکړله او خیر راکوي راله په خپلو لاسو خیر راکوي راله په خپلو لاسو ما ملنګې کې بادشاهي وکړله ډېر ښه مننه ډېره مننه شیر به بل ویم چې تا چې خبره زه به خبره هوایي نه کوم زه به خبره هوایي نه کوم تا که خبره هوایي وکړله ډېر ښه ډېره مننه دا شیر نور څه که اخیره کې څه پیغام لري څه خبره چې هغه ستا په دغه ولس باندې پیرزو شي یو ښه خبره داسې یو ګیله زه د شاعرانو دپاره خاص یو پیغام وړاندې کوم که نه چې زه خپله هم داسې نه یم چې یو قابل یم یو ښه داسې یم که نه چې خو کوشش کوم چې کام ته داسې لیکلو نه کم چې زما کام په غلطه لار لاړ شي او زما د کام مستقبل خراب شي لکه نن سبا زه ګورم چې زما شاعران ملګري ادب ملګري لګیا دي څوک لیکي چې یاره د بنګو نشې داسې خمار کړم او د شرابو نشې داسې وکړل نو دا خو زما د کام دپاره دا خو د بربادۍ سبب دی ځکه چې زما کام ته ووایه چې زه بنګ وڅکم نو زما نه د یار غمونه وتښتي که نه نو بس هغه د یار غمونه تښتي یا نه تښتي پوه شولې خو کام دی برباد کړو ځکه چې نن سبا بیا فنکار یې ووایي نو هغه مسله نور هم خرابه شي هغه نوی دور د نشې په لوري لاړ شي پوه شولې هغه د جام او د پیالې او د بنګ کیسه وي که نه شاعر زه ورته یې ولیکو او بیا چې ولیکو نو کام رانه خراب شي نو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ چې که د بنګ صفت کوئ نو په داسې شکل یې کوئ چې کام ته بربادیږي نه چې کام ته صحیح لار ښودل کېږي بلکې شرابو صفت کوئ د جنت شراب یادوئ پوه شولې چې د دنیا د پیالو د شرابو صفت کوئ نو کام دپاره زه دا پیغام مې و چې یاره زما یو شعر زما یو درې شعرونه وو غزینادان صاحب بخښنه غواړم که نه خو هغه شعرونه داسې وو چې که ګورې هر څوک صفت د ښکلو هیچا ونه کړو بدرنګو صفت او ککړې صفت د غیرتي خلکو کړه بیخي ونه کړې بېننګو صفت او د کام بچي دی په غلطه بوتلل شاعره پرېږده وه د بنګو صفت ډېره زیاته مننه ډېره مننه کوم ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره د خیبر د شیندرنګ د سیمې ښاغلی فریاد اپریدی صاحب چې ډېر ښکلي شعرونه یې ویل او په اخره کې دغه پیغام انتهایي د ستاینې وړ دی باید سوچ پې وکړو فکر پې وکړو شاعرانو ملګرو ته ډېر ښکلی پیغام ولرو زما سره فریاد اپریدی غازي نادان په دعاګانو کې یاد ساتئ ښه د باد بریالي اوسئ د خدای په امان